هرمز تنګي ایران بند کړ د شرط په حیث باندې هغوی خلاص کړ چې کله موږ سوله کوو جی وینس راغی چې موږ په اسلام آباد کې د سوله به طرف وو ټرمپ ورته دا کار مو کوتل تراشه هغوی هرمز بند کړ دوی خلاص دوی بند کړ کانو ځان لپاره یعنی دا کومه مسله ده هیڅ دلیل دغه جنگ د جوړېدو لپاره او هیڅ دلیل د جنگ د اوږدېدو لپاره نشته مګر دا چې د اوسلو کمپنۍ مګر دا چې دا کمپنۍ باید وجود ولري په ټرمپ باندې اسرائیل باندې او یو څوک باید د دنیا کې وي چې د هر چا دروازه وټکوي او ورته چې ولې وټکوله ورته وایي چې نرغوندې مو وټکوله راشي جنګ وکړو او جنګ لپاره خو امریکا شته دی د جنګ لپاره خو اسرائیل شته دی د جنګ لپاره خو کمپنۍ شته دی تیارې شته دی ټانکونه شته دی دا په چېرې دا خو خرابېږي دا خو ساتېږي دا د یو پلان وي نو ستا خبرې سره زه موافق یم چې رښتیا هم د ټرمپ په فیصلو باندې د اوسلو کمپنۍ او نور کمپنۍ شته دی چې هغه تاثیر لري د اقتصاد باندې